د دې وخت کم یو دی د دې د اختر د مانځنه مخکې دی اس کې مرادي نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من اداها قبل صلاتی فهي زکات مقبوله چا چې ادا کړه سرسایه او فطرانه د اختر د مانځنه مخکې نو دا سرسایه مقبوله ده هغه درجه او هغه ثواب دی کم ثواب چې د سرسایه ملاوي ومن اداها بعد الصلاه فهي صدقه من الصدقه چې دا ادا کړه د مانځنه پس نو دی هغه ثواب نشته د دې مثال عین د قربانۍ په شان دی تو قربانۍ کې یو ګډ حلال کا د 10,000 روپو د قربانۍ په ټیم کې حلال کا اختر منځو کا د دې ډیر ثواب دی په یو وخت باندې تا اجر نه ملایي د دې په دې باندې 1,00,000 روپو ګډ د اختر نه یو ورځ مخکې حلال کا داغي دومره ثواب نه دی یا د اختر نه همیش پس لس ګډان حلال کا داغه یو ګډ قیمت نشي ادا نو صدقه فطر هم دا دی چې د مانځنه مخکې دی او یو حدیث کې لفظ د یومن او یومین هم راځي چې ادا کا د اختر نه یو ورځ یا 2 ورځې مخکې او فقهاء په ټول روزه کې ادا کول شي لکه زکات په ایډوانس کې ورکول شي دام ورکول شي لیکن بهتره خبره ده چې په نور میز کې صدقې ډېرې ورکړل کړه نبی پاک علیه الصلاه والسلام طریقه هم دا و چې نبی اسلام په صدقې ډېرې زیاتې ورکول او چې کله به روزه شو بیا خو به وي داسې و چې ډېر زیات سخي به و ډېر زیات سخي به و حدیث کې نور صدقې په عام روزو کې ورکاو چې کله اخیری شي د اختر شپه شي یا عیدګاه ته وځي د هغې نه مخکې غریبانو ته فقیرانو ته مساکینو ته دا ورسوه چې د هغوی د اختر خوشحالي کې لږه برابره شي ځکه عام مادي دور دی انسان سره جب کې پیسې لږ خوشحاله بچیان دې نه پیسې غواړي هغه سره یې لږ طبیعت برابر وي کور والی چې ضرورت وي یا اختر ورځ د خوشحالۍ ښه مالداره سړی چرګ او پولاو خوري فقیر او مسکین او یتیم او کونډې ته پیسې میلاو شي نو زړه به خوشحاله شي هغه هم ستا مطابق په دغه ورځ برابر شي ښه فروټ به والي ښه سالن به والي کوم د خوراک شیونه دي بټۍ وغیره کوم ضروریات دي د وخت مطابق نو دغه یتیم دغه فقیر دا مسکین به تاسو دعا کوي او کنه ته داسې نه کوي نو بیا به دا خیرې کوي دا به بیا الله ته فریاد کوي بیا به الله ته جړا کوي د دغې وجې نه زموږ زندګۍ نن خفه دي مالدار خپلې مالدارۍ کې تنګ دی خفه دی پریشانه دی خوب نه ورځي ګولۍ استعمالوي ولې په خپل چم ګاونډ کې د کونډې یتیم خیال نه ساتي د فقیر خیال نه ساتي صحابو به تلاش کاوه کور په کور به ګرځېدل تپوسونه به یې کول نن خو مونږ که چېرته کاروبار کوو یا یو دکان اچو یا یو نوکري کوو 6 ځایونو کې مشورې کوو صحابو به چې کله زکات ورکاو یا به یې صدقه ورکوله نو هغه به 6 ځایږي تپوس کاو چې څوک ډېر غریب دي او چې کله به ورته یو کس خپله غریب ښکارېده چا نه به یې تپوس وکړه د هغه رشتې کې چې څومره غریب دی د هغې مطابق به یې 100 روپۍ یا 50 روپۍ یا 500 یا 15,000 نه بلکې ښې ډېرې به یې ورکولې د هغې وخت مطابق به 10 منه غنم ورکړل 10 منه کجورې به یې ورکړي داسې وایي چې 50,000 روپۍ به یو یتیم ته ورکړي یو فقیر د هغه پرې ډېر کار وشو هغه پرې جوړ شو نو دغه شان صدقه فطر دی اختر ورځ ده د خوشحالو چې د یتیم بچی بغیر جامو نشي چې د یتیم بچی بغیر د خوږو نشي چې د یتیم بچی د فقیر بچی مسکینه د بیمار نور هغه د اختر په خوشحالو کې تاسو سره په خوراکونو کې کم از کم کو نور کال نه چې دا یو رسول سره شریک شي د زړه نه به دعا وکړي